دا دروازه همیشه ستا دپاره بنده شوه نه دې خور یې نه دې ورونه یې په مخکې شه پر کومه لاره راغلی په خلاصه ځه لالا زه ستا په خوا ته روان وم خیر چشتې خوره لالا زه به ستا بعده کور ته ولاړه سم چیرې ځې خوره غرمه ټیم دی غرمه به ډوډۍ وخورې یا به کرار ولاړه شي ځې چیرې یا لالا به سلام عزت وکړه الله مې قدر وکړه زه ځم بچیان مې کړ دي اوس تا چې ماته پیسې راکړي دي چې ولاړ شه خوشې راوړه خدمت وکړه نو دا اوس څنګه په دا دی هلک ځي اوس به خوشې راوړي غرمه ډوډۍ وخورې موږ دا یوه خوره ده ته دا ته د موږ سره جنه موږ څوک لرو باید ستا بغیر یا لالا ما ته معلومه ده تی زما خدمت کوي یا لالا ستی قدر عزت وکړي بس ما هم بچیان یې کړي دي چې سړی مه راشي هغه خو مې شی غواړي بس خوره ګی راګرځه موږ هم دغه یوه خور یې د مور لمبه په در ماتېږي موږ له راځه خود راځم لالا ولې نه راځم بس اوس ولاړم اوس دعا کوي بس صحیح راغشم سلامونه وایه ښه خدای کړي رالې ښځې و رالم سړی وروڼه د څنګه وو دواړه سره شو یا دواړه شو سړی ماشاءالله د ستا د دوو وروڼو اتفاق ډېر ښه خوند کوي یوه خور یې ته ډېره په ګرانه م یې او شکر دی الحمدلله زه په خپل وروڼو ډېره ګرانه یم زه خو د دوو وروڼو یوه خور یم سیر څه ورته یم هغه دوی ماله کوي سړی رالی ولې دی پریشانه ناست یې خیر خو دی ښځې څه درته ووایم سیټ نن بیا جواب راکړي ابده پورې به زه څو دته راټکلي خورم کله هلته مزدور کله هلته مزدور ښځې ته یو کار وکړه وړه بچیان هم برابسې دي او تا بعد هلکان هم غټ دي ته یو کار وکړه ته دوی چمکه ستا ورونو له ورسه خپل احساس واخله موږ مې یو کار په وکړي کښېنئ دوکان خو به خلاص او دا خو د ډېره ښه خبره راته وکړه نو زه به اوس ورسم زما ورونو ته به ووایم هغه به یې څه راکړي بیا به موږ یې کار په وکړو او ښځې هغه یې تا ته درکوي ته یوه خور یې ته ډېره پر ګرانه یې هغه یې خامخا درکوي ته مازې ورسه سمه ده زه اوس استې ورځم لالا ستړی مه سې وای جوړ په خیر څه حال دی خوره ښه یې ته څنګه یې لالا خیرت دی ډېر ښه یې ته څنګه یې ښه خیر دی اچانک راغلی چش دی بس لالا دغه چکر مې راووړ اکشې خو به ښه یې یا ګډه شوي خیر خیریت نو بیا لالا ما یو کوچنی عرض راوړی چېرته عرض دی خوره پر ورور وکړه وکړه خیر چش عرض دی لالا ته خو هم په خبره زما سړی خو مزدور سړی دی کله یو ځای کار کوي کله بل ځای کار کوي نو نن سیټانو جواب ورکړی و نو بس د راتلو ته ورشه ستا ورونو ته وایه ته خو نو ډېره پر ګرانه مې پر دوی باندې ټول ته ورشه دوی ته وایه خپل حق در راکړي نو ما ورته یو کار کوو کوچنی کار به ورسره سټارټ کړو ښه حق دپاره سړي راواستولې و لالا که ودرېږه زه نظیر له ټلیفون وکړم نظیر به هم راوغواړم د ستا د حق لپاره صحیح ده لالا اورې نظیره هله واره کور ته راسه خور دې راغلی د حق غواړي هله خور راغلی ده خوره ستړی مه شې څه حال دی ښه جوړه شکر دی دا ده راغلی نظیر باچا خور خو دې راغلی ده وایي مېړه راستولې ده چې ما ته خپل حق راکړي ښه اوس خوره مطلب مېړه در موږ و تا ته در تېر شولو موږ هېڅ کیسه نه لرو و نظیر باچا نن سبا مړونه ډېر خواږه دي بس دا زموږ خور ده راغله نن د مېړه دپاره دا خپل حق غواړي بس واسه د دې حق دی دا د جایداد کاغذان راواخه دې ته د خپل حق ورکړه د جایداد کاغذان ها خوره دا ستا د جایداد حصه ده دا واخه خوره دوه ورونه دې ولو د دې بعد دې یو ورور نشته د دې کور دروازې همیشه ستا لپاره بندې دي وایي لالا ته دا څه وایې مېړه ته ورکړه لالا ته دا څنګه خبرې کوې ته ما څنګه له کوره پسې اخلې لالا دا نن ورونه خرڅ کړو د مېړه دپاره جایداد دپاره جایداد حصه دې غوښتل جایداد حصه واخه په مخکې دې شل دا کور چې تا وایي لالا دا مه کوه ما مه پرېږده د خپل کور ته لالا یا زه نه ځم لالا دا زما خپل کور دی لالا لالا دا دروازه همیشه ستا لپاره بنده شوه نه مې خور یې نه دې ورونه یې په مخکې شه پر کومه لاره راغلی په خلاصه ځه لالا لالا د خدای لپاره ته وګوره دروازه خلاصه کړه لالا لالا زه چیرې لاړه شم زه بیتي بل چوک لرم لالا دروازه خلاصه